تاسو چې دا زما څنګه تصویران شو کوئ دا داسې دي نه ستاسو دپاره چې ستاسو دومره ارماني که نه زه به یو نه یو ورځ کلاو فیس راشم خو تاسو ته به څه میلاو شي زه به کلاو فیس راشم ستاسو د ټولو هغه سوالات به ختم شي تاسو ماته دا ووایئ چې تاسو ته به څه میلاو شي هغه جنۍ پېښورۍ ژبه وایي زما چې څونه هم کتونکي دي زه ورته وایم چې دا اواز زما نه دی زه خو د اوسه پورې چپ په دې ومه ما وې پخپله به دا خلک غلي شي او جان حبیب لالا چې وایي دا وایس د نوره دی نو لالا اول ته پوره معلومات کوه ښه بیا الو په بل انسان ته ګوته نیسه په بل پسې بیا خبرې کوه مشر سړی ستا به په کور کې خپله لور خور مور یي هغو ته لږ سوچ کوه چې سبا ورځې هغو دله څوک بیا نه کنځي د خپله مایوسي به دې ختمه کړي ډپریشن ښکار به شي عادل ارمان هغه خو زه هسې هم یم خو دې خلکو ته مې وی چې دا وایس چې تاسو کم شیر کوئ زما په نیم باندې چې دا د نوره وایس دی نو دا وایس زما نه دی ایاز احمد وای بالکل رور هم داسې ده دلته چې خلک یو ګوته بل ته نیسي نو هغه دې اول سوچ کوي چې دا څلور واړه ګوتې مونږ ته راځي ته د پردو سړو سره بهر ګرځې یا د خدای بندګانو زه پبلک فګر یم زما به ایونټ وي زما به کارونه وي زما به تله راتله وي دا خو هسې نه کیږي دا تاسو څه خبرې کوئ دا تاسو څنګه سوچ کوئ ولې دا دنیا فیمس خلک چې دي تو د چا سره ویډیوز جوړه کړي ضروري ده چې دا به د خلکو سره ګرځي تاسو خبر یې د څه نه خو مړه انسانان به څه چې زه به ورته خپلې صفایانې پیش کومه ما خو درته اول وموي او اوس درته م ویم چې هغه لوی ذات الله ته هر څه پته ده الله شته الله یو امتحان راولي په ما باندې او هغه یو امتحان ته زه تیاره ناسته یم زه دومره کمزوري نه یم چې زه به د دې خلکو په خبرو پسې لاړه شم دا خلک دی اول په خپل ګریوانونو کې سوچ وکړي دا خلک چې دا رد بد وای دا خو د دو تربیت شو کوي زما خو نه شو کوي زما خو به پروام نشته زما څه کولی نشي او پیش شا خلک په باچا پسې هم کنځلې کوي خو چې څه یو په خپلو سترګو نه یې لیدلي که نه نو هسې په خبرو باندې یقین مه کوئ مننه به وي دا زوړ ریکارډینګ دی او بالکل دغه وایس دی په یوټیوب کې خلک سرچ کې ودې ګوري چې دا وایس زما نه دی ته اوسه پورې ما په دې خبرو پرواګانې نه کولې خو اوس دا خبره زه سبا کوم چې دا وایس زما نه دی او دا تاسو څنګه پښتانه یې پښتانه خو په غیرت په نوم باندې خپل سرونه قربانوي او تاسو راځئ یو پښتانه خور شرموئ تاسو چې په دې یوې پښتنې پسې داسې لګیا یې ټوله دنیا پسې یو شوې ده نو د هغې هغه صبر الله یې نیښه کوئ چې څونه خنداګانې راپسې کوئ خبرې راپسې کوئ کنځلې راپسې کوئ هر څه کوئ زما په دې خبرو څه پروا نشته زه ستاسو نه خورم څکم زه شکر الحمدلله په خپل کور کې ناسته یم او په چا باندې چې زه بده لګم که نه تاسو سره بلاک آپشن شته ما بلاک کولی شئ تاسو خپل ټایم مه ضایع کوئ چې راځئ زما لایف ته ناست یئ عزت او ذلت الله ورکوي ښه انسانان چاله عزت نه ورکوي بل تاسو په شکل پورې خنداګانې کوئ تاسو نران شئ که نه تاسو یو نوک جوړ کئ او تاسو چې دا زما څنګه تصویران شو کوئ دا داسې دي نه ستاسو دپاره چې ستاسو دومره ارماني که نه زه به یو نه یو ورځ کلاو فیس راشم خو تاسو ته به څه میلاو شي زه به کلاو فیس راشم ستاسو د ټولو هغه سوالات به ختم شي خو تاسو ماته دا ووایئ چې تاسو ته به څه میلاو شي واده وکړه واده ښه دی زه نه کوم ودونه فرمان کسکر سره واده وکړه دواړه به د پښتو نوم په دنیا کې روښانه کوي هغه زما ورور دی لږ سوچ وکړه چې دا ته څه وی هغه خدای پیدا کړی دی څه انسانانو نه دی پیدا کړی چې الله انسانان پیدا کړي دي ستاسو په هغه پورې هم خندا کېږي نو دا خو ډېره د افسوس خبره ده فرمان کسکر که دی د الله بنده دی ښه د الله نه ویرېږئ د هغه کس د خبرو د کردار نه پته لګي نو که هغه کس وایي چې زه نوره خو ما په ټوله دنیا کې بدنامه کړه ما وشرموله نو ولې د هغه کس په خپله خور نه خپله مور به یې نه سبا ورځې به ترې پیدا کېږي نه زه کور مو ودان خوشحاله راته اوسئ او زما دا پیج دی
دا شیر کوي چې خلکو ته زما صرف د ریل پیج پته ولګي چې د